د ریسکیو یو دوه دغه مرکز د خیبر په جمرود کې پرانستل شو. د دغه ادارې چارواکي وایي د حادثاتو په وخت به په بیړنۍ توګه د خلکو د ژغورنې لپاره کار کوي. زمان ډاکټر وکیل شاه افریدي دی. الحمدلله مونږ د الله پاک لاک شکر ادا کوو چې موجوده ډسټرکټ خیبر ته ایکس پاټا چې کومه وه هغې ته ریسکیو 1122 چې دا یو خواب و هغه دې ته راغلو اوس او دلته باقاعده د هغې آغاز وشو. او ریسکیو 1122 یو اداره ده، ارګنایزیشن دی ګورمنټ چې هغه عوامو ته په تکلیف کې، په ډیزاسټر کې، په اکسیډنټ کې، په میډیکل پروبلمس کې هغه ریسپانس ورکوي. که هغه آر پی ای وشوله، که هارډ اټیک وشو، د زناناو مسلې راغلې، کور کې دیوال چت را پرېوتلو، اور ولګېدلو، نو دې ټولو مسالو کې ریسپانس کوي 1122 ریسکیو 1122 ایمرجنسي ریسکیو سروس. او الحمدلله دغه سټارټ د جمرود نه ډسټرکټ خیبر نه واخیستلی شو. دې خلکو یو قسم نه خوشقسمتي زه ګڼم. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به دغه سهولت ورکولی شي او داسې 19 نور مرکزونه به هم خلاصوي او 1500 کسان به پکې برتي کوي او دې لپاره یې د پاسه 3 ارب روپۍ منظوري کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.